صدای بلند در شهر و بازار، در خانه، در محیط زیست ما و شما، این کاملا یک مصیبت بسیار عظیم است که باید خود از این حفاظت بکنیم. که څوک د اعصابو مرضي ولري پر هغو باندې غږ ډېر سخت مضر تمامیږي. اگر موتر سوار هستیم از آرنگ موتر به ضرر نرساند. اگر جنریتر است برای جنریتر یک جای جور کنیم که به همسایه ضرر نرسد، آلودگی صوتی ایجاد نکند، آلودگی هوا ایجاد نکند. سپیکر و صدا دا یقینا پر سپینږیري پر مریض د هر چا پر ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. آلودگی صوتی بر انسان پیامدهای روانی را داره، استرس و اضطراب داره، بیخوابی و خستگی را به بار میاره. وقتی که ما به خود چیزی را میپسندیم که سر ما غوغا نبوده باشه، سر ما سر و صدا نبوده باشه، خانه ما صفا بوده باشه، صوفه ما صفا بوده باشه، حولی ما صفا بوده باشه، باید این را به خود ما بپسندیم که خانه دیگران صاف بوده باشه و دیگران از سر و صدای ما و شما متضرر نشوند. باید که از این آلودگی های صوتی دیگه سخت ما و شما متوجه بوده باشیم که اینها در شهر ما و شما، در بازار ما و شما همین است که این چیزها مثلا تکرار نشود. صدای بلند در شهر و بازار، در خانه، در محیط زیست ما و شما، این کاملا یک مصیبت بسیار عظیم است که باید خود از این حفاظت بکنیم. باید که ما و شما خود از سر و صداهای بیهوده خودداری بکنیم و شهر خود مثلا از این سر و صداها مثلا نگهداری بکنیم، حفاظت بکنیم. به هر حال این آلودگی صوتی خطرناکترین مثلا ضربه بر مغز انسان است و کسی که به بیخ خانه هایشانی لاسپیکرها صدا کده تیر میشه، اونا میفهمن که چقدر تاثیر منفی داره. با تعدادی 22548 عدد بلنگو ما جمع کردیم. از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری گردیده. متاسفانه استفاده بلنگو در سطح شهر کابل به حد کافی کاهش نیافته و ایجاب می نماید که ادارات زیرربط در این زمینه همکاری های لازم نمایند. به هر حال با وجودی که این ریاست در پالوی دیگر ریاست های مربوط به شهروالی کابل خدمات خوبی کردن، گفتم که 22548 دیگه لاسپیکر جمع کردیم که در خزانه مثلا این ریاست موجود است با همکاری دیگر ریاست های مربوطه، ولی مشکل حل نشده. که څوک د اعصابو مرضي ولري پر هغو باندې غږ ډېر سخت مضر تمامیږي. که څوک د شکرې مرضي ولري پر هغه باندې لوړ اواز ډېر سخت مضر تمامیږي. که څوک د اعصابو مرضي ولري، د زړه مرضي ولري، یعنې که داسې چې د یو کوڅې یو حاکم مالک وي، د هغه په لاس کې دغه کوڅې یا دغه حاکمیت په لاس کې وي، که هلته داسې یو غږ او سپیکرونه وي نو دی به خامخا جوګه د دې کېږي دې مخه به نیسي. نو چونکې د دې ولس مسؤلیت اوس موږ ته راجع دی، د دې مخه به موږ ټول مشترک سره نیسو. دې خلکو ته موږ ډېر سخت په عامه پوهاوي کې دی، په یوازې دلته نه په ولایتونو کې د اوقافو وزارت سره په هماهنګي باندې د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خو تر اوسه پورې دې خلکو د هغو څخه لاس نه دی اخیستی. حتی اوس ولینو کوڅو سیمو ولسوالیو ته دا موضوع رسېدلې ده، هلته هم په سپیکرانو کې لوی لوی غږونه وي، خلک یې په سترګو ویني، خو د دې اوس داسې یو عمومي یو دنده جوړه سوې ده. نو په دې کې اوس موږ مخکې د ښاروالۍ د معاون خالد مولي صاحب سره موږ په دې کې خبره وکړه چې دا یو مشترک کار غواړي چې په دې کې باید موږ مشترک قدم واخلو. د امر بالمعروف وزارت محترم معین صاحب هم دي ته هم دا جواب ته ده چې دا یو منکر کار دی، په دې کې چې دوی موږ سره ونډه واخلي. د عامه پوهاوي لړۍ خو تقریبا د 3-4 کاله تېره سوې ده چې د دغه منکر کار د مخنیوي لپاره مشترک کار سره وکړو او هغوی ته بدیله لاره وښودل سي. بدیله لاره دا ده چې خپله د بیروني
سیمو هېوادونو ته چې کسان تللي هلته هم داسې وي چې زور خپل نرخونه قیمتونه پر یو شي باندې ځان ته لیکلي دي بیا ته مخ دې زړه ولې دي قیمت ته هر شي معلوم کړی دي چې پر دغه باندې تمرکز وسي او دغه سلسله هم دغسې جاري وساتل موږ دغه موضوع کې مالیې وزارت ته هم مکتوب لیږلی دی د ګمرکاتو معاونیت ته صنعت تجارت وزارت ته هم لیږلی دی چې د دغه کشنه سپیکرو چې تقریبا 2,500 افغانۍ قیمت دی دا په نورو شیانو کې نه استعمالیږي هم صرف د دغه ریډي دپاره چې خلک یو ریډي یا دوکانداري دپاره چې یو شی خرڅوي دغه خلک یې د دغه دپاره رانیسي چې د دې جلوګیري وسي چې هغه اساسي مخې ونه نیول سي لکه د خلکو څخه واخلي هم بس یې قیمت 200 افغانۍ دی بیا یې راخیستی وي نو بیا په دې کې موږ د ښاروالۍ څخه هم په دې کې جدیت غواړو چې دوی باید جدي واوسېږي د امر بالمعروف وزارت څخه هم دا غواړو چې ولایتونو کې ټولو رئیسانو ته ووایي چې دا یو منکر کار دی د دې باید مخه ونیول سي د اوقافو وزارت سره هم ښاروالۍ په همغږۍ باندې دا کار نور هم مخته یوسو چې هغوی ته ووایو چې د عامه پوهاوي له طریقه څخه د ممبرونو څخه د علماو په تقاربي کې د جمعې د لمانځه په وعظ کې د دې موضوع پر اهمیت باندې خلکو ته خبره وکړي چې هغه ککړتیا څومره مضره ده تاوان یې څومره دی و خلکو ته څومره ضرر رسېږي او تاوان یې خلکو ته څومره رسېږي موږ دوی به انشاءالله دلته نور هم په کابل کې دغه موضوع جدي نیسو خو ټول ولس ته مو څخه خصوصا دغه خلکو څخه چې د سپیکرانو څخه کار اخلي د هغوی څخه مو غوښتنه دا ده هغوی ته بیا هم دا وایو چې تاسې په ضرر رسولو مسلمان ته نفقه مه پیدا کوئ یا نفقه درته خرابېږي چې مسلمان ته ضرر ورسوئ او تاسې د خپلو اولادونو دپاره نفقه پیدا کوئ چې کومه نفقه ستاسو په تقدیر کې وي هغه الله تعالی تاسو ته درکوي او پر بدیل طریقه باندې تاسې کار واخلئ خپل قیمتونه پر یو کاغذه باندې ولیکئ مخکې هغه کاغذو قیمتونه دي وي هر څوک اوس الحمدلله په دې پوهېږي چې هغه حساب وګوري چې د دې کیلو په څو دی د دې سیر په څو دی د دې من په څو دی بیا هم د دوی څخه دا غوښتنه ده خدای مه کړه د دې څخه دوی مخه وانهړي نو په دې کې به د ښاروالۍ کسان هم او د محتجز کسان به هم ګرځي د هغوی څخه به سپیکران اخلي د دوی څخه به ټولوي نو ښه خبره دا ده چې د دې څخه ډډه وکړي آلودگی صوتی فقط در لاود اسپیکر نیست اگرچه یک عامل بسیار کلانی است استفاده نادرست از هارنگ موتر در سرکار موتر میدوانیم کل شما بزرگوارا یا موتر داری حتما در موتر تاکسی میشینیم تاکسیوان یا موتر شخصی ما شما بدون نیاز بسیار شدید و مبرم اگر هر جا رنگ بده این خودش ضرر است از کل تجار بزرگوار میخوایم از وکلای گذر میخوایم از کسانی که در این جامعه کدام صدای داره که شنیده میشن از ائمه بزرگوار مساجد میخوایم از امر بالمعروف میخوایم از کل وزارت‌های در امکار میخوایم که در این مورد ما را یاری دهند آگاهی دهی یک بخش بسیار خردی است ولی اثر بسیار کلانی داره در اینجا فرد ما شما مسئولیت داریم بلکه بیشتر ما اینجا موضوع را پیگیری کردیم بهتری باشه که هر یکی ما شما مسئول باشیم در کوچه خود در محله خود وکیل گذر است کدام دکاندار است امام مسجد است بزرگوارا را توصیه بکنیم که از این لاود اسپیکر استفاده نادرست صحیح نیست در وقت استراحت مردم در وقت مطالعه مردم یگان مریض است تو چه خبر داری از خانه که در خانه چی است در خانه کدام مریض است توصیه بالخیر می است که یک نفر بگوییم که از کسب و کار تو به مردم ضرر نرسه اگر موتر سوار هستیم از آرنگ موتر به ضرر نرسانه اگر جنریتر است برای جنریتر یک جای جور کنیم که به همسایه ضرر نرسه آلودگی صوتی ایجاد نکنه آلودگی هوا ایجاد نکنه تعهد می‌سپارم بر نمایندگی از اتاق پیشاوران و دکاندارای افغانستان که ما در این راستا همونطور در گذشته ها هم در رابطه با مسائل دوزا در رابطه با مسائل بهداشتی در رابطه با سایر مسائلی که آلودگی خلق میکنه در شهر کابل ما از طریق اصناف مختلف خود وظایف را انجام دادیم و در این رابطه ما متعهد هستیم که باز هم انجام میدیم. دا شهر چې موږ پکې اوسېږو معززو دا حیثیت ته یو کور لري د کور مسؤلین کوشش دا کوي تفصح دا کوي
چې کور پاک وساتل سي، د کور چاپیریال پاک وي، لوښی پر خپل ځای پروت وي، لوښی پاک وي، قالین پر خپل ځای باندې وي، دا کور پاک وي. معززو دغه ښار موږ ته داسې حیثیت لري. د سپیکرو صدا دا یقینا پر سپینږیري، پر مریض، د هر چا پر ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. دغه سړکان چې دا ښاروال صاحب یا د ښاروالي جوړوي، د امارت اسلامي جوړوي، هغه ته دغه په څه جوړېږي معززو؟ ولې دومره صرف نظر ګرځوي چې پر سړک باندې مو اوبه خوشې کړي وي تر سهاره پورې، یوه ورځ 2 ورځې 3 ورځې بعد سړک غارې غارې شي، خو دغه زموږ ولس پر تېرېږي. خو دغه سپینږیري مریض بله ورځ ستا مور کوي، ستا خور کوي، ستا اولاد، ستا پلار، ستا ورور، دا پر دې لاره باندې راتېرېږي. څومره مشکل به وي ورته. د دې باید حفاظت وکړي. آلودگی صوتی بر انسان پیامدهای روانی را داره، استرس و اضطراب داره، بیخوابی و خستگی را به بار میاره، کاهش تمرکز و کارایی را به بار میاره، تحریک پذیری و عصبانیت که انسان اعصابش از بین میبره. پیامدهای جسمی از این چی است که شنوایی را کم میکنه، شنوایی انسان را کم میکنه، افزایش فشار خون که فعلا اکثریت مردم فشار خونش بالاست و ضربان قلب بلند میسازه، مشکلات قلبی و عصبی داره، سردردی و دائم احساس خستگی را به بار میاره و همچنان تاثیر از این بالای کودکان چی است؟ امروز ما در کودکای خود اکثریت در خانه میبینیم همین حالت در کودکان که اختلال در رشد ذهنی کودکان است. همین کودکان بسیار بطی ذهنش رشد میکنه و کاهش تمرکز در مکتب وقتایی که ما درس میخونیم، اگه حالا برین شما مقایسه بکنین با 20 سال پیش، بسیار کم کودک درس میگیره و یکی از این عواملش همین آلودگی صوتی است و ترس، اضطراب هنگام شنیدن صداها، چون صداها بسیار زیاد است. با شنیدن یک صدا بیشتر بزرگوار گفتن حتی خانم ها ضعف میکنن چی رسد به اطفال. و تاثیر بر محیط زیست چی است؟ حتی با وجود زیاد شدن صداها حیوانات از زیستگاه طبیعی خود فرار میکنن چون سر و صدا زیاد است. اختلال در ارتباط حیوانات است به ویژه پرندگان و برهم خوردن تعادل اکوسیستم، سیستم زندگی به حیوانات است.